اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو په چاټ جی پی ټي کې چې کومه زموږ ډیټا ده هغه ایکسپورټ کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. چېرې تاسو سره دغه ډیټا خو تاسو سره شته، که غواړئ دغه تاسو ایکسپورټ کړئ نو تاسو به دغه څنګه کولی شئ. نن موږ به دغه زده کړو. تاسو به راځئ په خپل پروفایل باندې کلیک کوئ. پروفایل باندې مو کلیک دلته ګوره سیټنګز، نو تاسو به په سیټنګز باندې کلیک کوئ. په سیټنګز دلته چې راغلی ګوره ډیټا کنټرول، په دغه ځای کې کولی شئ تاسو دغه د دې ډیټا خپل ستا سره ده لینکونه یې خلکو سره شریکه کړئ، خپل اکاونټ کولی شئ دا ټول اکاونټ هم ډیلیټ کړئ. خو موږ ایکسپورټ ډیټا څنګه کولی شو دا ایکسپورټ کړو. نو تاسو به راځئ دلته په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ. تاسو بیا پوښتنه درنه کوي تاسو مطمئن یاست تاسو دا خپله ډیټا ایکسپورټ کړئ. نو تاسو کولی شئ په دغه ځای کې کانسل هم کړئ او کنفرم. هر کله چې تاسو کنفرم وکړئ دغه د تاسې ډیټا ایکسپورټ کېږي. که چېرې کانسل وکړئ لکه د خپله ډیټا هم نه ایکسپورټ کړي، لکه بېرته لکه مثالا تاسې کانسل کړه نو دلته به چې کلیک کړئ نو دا به سکسسفولي ایکسپورټ شي. نو که چېرې زه اوس دلته راځم خپل جیمیل ته نو چاټ جي پي ټي لارې نه به ماته مسیج راغلی وي. وګوره اوپن ای آی یوه ډیټا ایکسپورټ از ریډي. بیا نه دې لارې نه کولی شئ تاسې ګوره دا ډاونلوډ کړئ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.